بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ذاکره بارکزی یم، د دویم ټولګي ریاضي مضمون ښوونکي ستاسو په خدمت کې. ګرانو زده کوونکو، بیا هم موږ 40 لوست په اړه غږیږو چې هغې موضوع د عددونو جمع کول د چوت په واسطه. ګرانو زده کوونکو، تاسو په تېره زده کړه کې چوت وپېژنده چې چوت څه ته وایي، چوت څه رقم یو شکل لري او چوت سره یعنی څه رقم تاسو د اعدادو پیژندنه کوئ. نن راځئ چې د اعدادو جمع کول د چوت په واسطه وپېژنو چې څرنګه موږ کولی شو چې عددونه څه وکړو، چوت کې جمع کړو. ګرانو زده کوونکو، څنګه چې موږ په تېره زده کړه کې هم چوت کې کار وکړ، لکه په یویزو خانو کې څه مری کېښودې، په لسیزو کې کېښودې او راساً موږ په هغې عدد باندې پوهېدو چې دا کوم یو عدد دی. یعنې دا هم یوه اسانه طریقه د اعدادو د پیژندنو او د هغې د جمع کولو ده. راځئ چې د دې په اړه لږ نور هم پوه شو او نور هم یو څه زده کړو چې څرنګه کولی شو چې چوت کې موږ خپل عدد جمع کړو. دلته لیکل شوي چې اوس غواړو چې د چوت په واسطه د 2 عددونو د جمع کولو په طریقه باندې پوه شو. د دې مطلب لپاره د 14 عدد او د 11 له عدد سره چې کو جمع کو، یعنی 14 عدد د کوم یو عدد سره؟ د 11 عدد سره. څنګه دلته تاسو ته دا مرحلې ښودلې دي چې څرنګه تاسو په دې کې کولی شئ چې د 14 عدد د 11 عدد سره جمع کړئ. یا دلته تاسو ګورئ ګرانو زده کوونکو چې د یو دانه یویزه کې لرو، یو دانه هم لسیزه کې، چې دا چې دی د 11 عدد دی او دې سره تاسو څه رقم کولی شئ چې د 14 عدد دلته جمع کړئ. یعنی په دې یویزه خانه کې تاسو دې سره باید چې د 11 سره 14 دانې نورم مری اضافه کړئ او دا سره جمع کړئ. اوس د دې جمع کول په څه طریقه کېږي؟ دلته تاسو ګورئ چې په دې کې د یویزې خانې لکه دلته مری که تاسو وشمیرئ چې څو دانې دي، دلته خو یو دانه مری مخکې نه وه چې د 11 عددو. دلته دا مری وشمیرئ چې څو دانې دي، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 14. یعنی دلته څو دانې کېږي؟ 14. او یویزه خانه تاسو څنګه چې پوهیږئ چې یویزه خانه باید څو وي؟ آفرین، یویزه خانه تاسو پوهیږئ چې د 9 نه یعنی ډیر گنجایش نه لري، 9 پورې موږ یویزې لرو. سمه ده. دلته که دا 14 دانې مری په یویزه خانه کې اضافه کړئ څو کېږي؟ 14. 14 نو دلته تاسو یوه لسیزه هم لرئ، که 14 له 10 سره تاسو جمع کړئ کوم عدد هم لاسته راځي؟ 40. آفرین، چې دلته موږ په یویزه خانه کې څه لرو؟ 4. 1 2 3 4 4 مری یویزه خانه کې راځي. په لسیزه خانه کې څو دي؟ 2. چې هغه کوم یو عدد موږ ته ښایي؟ د 20 عدد. 1 2 2 دانې په لسیزه کې، 4 دانې په چیش کې؟ آفرین، یویزه کې موږ ته د 24 عدد لاسته راځي. دلته تاسو ته لارښوونه ښودلې چې څه رقم چوت کې تاسو عدد جمع کولی شئ. له کیڼې خوا څخه په لومړی چوت کې د یویزو په ځای کې یوه مری او د لسیزو په ځای کې هم یوه مری شته ده چې د 11 عدد راښیي او 14 مری په هغو باندې د زیاتولو په حالت کې دي. کله چې 14 مریګانې په هغو باندې ورزیاتې شي نو په دوهم شکل کې د یویزو په ځای کې 4 یعنی 14 راځي، 14 مری او د چې د لسیزو په ځای کې بیا هم هغه یوه مری ده، لکه دلته چې څنګه ښودلې.
څرنګه چې پوهیږو چې لس یو دانه‌یي د یوه لسي سره مساوي کیږي، نو د لسو یوه دانه‌یي مریو په ځای د لسیزو په ځای کې یوه مری ایږدو چې د یویزو په ځای کې 4 مرۍ پاتې کیږي او د لسیزو په ځای کې 2 مرۍ کیږدو چې 2 لسه یعنی 20 راښیي. په دې صورت کې وروستي چود د 24 عدد راښیي چې څنګه دلته تاسو په دې کې وکتل ګرانو زده کوونکو چې دلته ګورئ که په یویزو کې دې 10 دانې مرۍ دلته اضافه کړي، یعنی 10 دانې یویزي د یو لسګوني څه کوي عدد موږ ته راښیي، ځکه دا 10 دانې چې څه دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دا 10 دانې چې څه دي آفرین 10 دانې مرۍ چې یویزي دي د یو لسګوني معنا ورکوي چې دا 10 دانې راځي دلته یو دانه چې د یو لسګوني په حیث باندې یوه مرۍ دلته اضافه کیږي پاتې کیږي 4 دلته او یو دانه راځي د لسګوني خانې ته چې د 20 عدد موږ ته ښوونه کوي. ښه د چود څخه کار واخلئ او لاندې پوښتنې به زده کوونکي څه کې حل کړي. ښه دلته خو موږ مثال وکته چې په څه ډول موږ حل کولی شو. اوس که دلته موږ دا سوال جمع کو لکه 12 سره 9 څه رقم په چود کې دا موږ څه کوو جمع کوو. 12 څه معنا یعنی یویزه خانه کې موږ 2 لرو سمه ده او په یویزه خانه کې په لسیزه خانه کې یو دانه دا څه ورکوي د 12 معنا ورکوي. که دې سره موږ و جمع کړو یعنی و چې څه دي په یویزه خانه کې دي دا هم موږ په یویزي سره جمع کوو لکه څو دانې 1 2 3 4 5 6 دا هم و. ښه ځکه زمونږ یویزه خانه د 9 عددو څه لري گنجایش لري. بیا هم په لسیزه کې یوه پاتې شوه په یویزه کې څو شوې 1 2 3 4 5 6 7 8 9 دا کوم یو عدد موږ ته ښیي آفرین کوم یو عدد لاسته راغی 19 عدد په یویزه کې 9 لرو په لسیزه کې 1 یعنی دا موږ ته د 19 عدد څه شو لاسته راغی. راځئ چې اوس لاړ شو چې شته دویمې پوښتنې ته. په دې کې څه رقم موږ جمع کولی شو د 28 عدد له 14 سره. 28 عدد یعنی 8 دانې په یویزه کې لرو 1 2 3 4 5 6 و 8 دانې منګه په یویزه کې لرو او 2 دانې په څه کې لرو آفرین 2 دانې په لسیزه کې. ښه 1 2 3 4 5 6 8 او دلته هم 2 یعنی دا چې کوم عدد موږ ته راښیي د 28 عدد. دې کې 14 ورسره څه کوو جمع کوو. دلته په یویزه کې څه لرو 3 1 2
درې. ښه دلته په لسیزه کې څه لرو؟ یو. اوس ګرانو دلته اوس وګورئ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. دلته 11 دانې مری شوي خو څه شی دی کله چې دلته 10 دانې مری شي یعنی 10 دانې یویزې د څه شي معنا ورکوي؟ د یو دانه لسګونې معنا ورکوي. دلته 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 یعنی دا 10 دانې څه شي 10 دانې د یو دانې یویزې د یو دانې لسیزې پخې معنا ورکوي. په دې کې منګه یو دانه لسیزه کې زیاتو او دلته پاتې کیږي یو دانه چې دا څو کیږي؟ آفرین د یو څلوېښتو عدد. که تاسو دلته دا په عددو باندې جمع کړئ تاسو دلته ګورئ چې د دې جواب څه راوځي. 28 له 14 سره. ښه چې کله 8 سره 3 جمع کړئ څو لاسته راځي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 سره چې 3 جمع کړئ څو کیږي؟ ښه 8 9 10 11. سمه ده. 11 څه رقم لیکل کیږي؟ په دې شکل که نه. دلته 11 کې څو دانې یویزې دي؟ یوه دانه یویزه. څو دانې لسیزې دي؟ یوه لسیزه. سمه ده. دا حاصل کیږي. اوس ګورو دلته څه کیږي؟ 2 جمع 1 څو کیږي؟ آفرین 3. یو هم حاصل لرو څو شوي؟ 4. 1/4. دلته هم وګورئ چې موږ ته د 1/4 څه شو؟ عدد ښوونه په چوت کې کوي. ښه ګرانو زده کوونکو دا هم وه د جمع طریقه د جمع عملیه د چوت په واسطه. انشاءالله چې تاسو په چوت کې د جمع عملیه یاده کړي او ځان ته هم څه سوالونه ورکړئ یا چوت راواخلئ هغې کې مری کیدئ او د عددو پیژندنه وکړئ. انشاءالله چې تاسو به د جمع عملیه په چوت کې به هیڅ ستونزه ونه لرئ. تر راتلونکي زده کړې پورې چې بیا هم یو نوې موضوع سره ستاسو خدمت ته حاضرېږم په لوی الله سپارم. خوشحاله اوسئ.